والله فخریه وایما والله قسمیه وایما د صحابو د پاره کو مرګ راځي تیار یم ورته کو صحابو د پاره وطن پرې غسل راځي تیار یم ورته کو بچی پرې غسل راځي تیار یم ورته کو ښځه پرې غسل راځي تیار یم ورته د زندګۍ د لذتونو نه تېرې ما د زندګۍ د خوندونو نه تېرې ما خو د صحابو عزت غواړو د هغوی وقار غواړو د اهل بیتو عزت غواړو د هغوی وقار غواړو ګستاخان صحابه ته سزا غواړو ګستاخان اهل بیت ته هغوی ته سزا غواړو چې زما د پیغمبر د صحابو د عزت د پاره آواز اوچت کړی دی زما د اهل بیتو د پاره آواز اوچت کړی دی موږ یې د سر تاج ګڼو موږ د خپل پیغمبرو عزت غواړو موږ د خپل پیغمبر د صحابو عزت غواړو د هغوی وقار غواړو او دا وایو چې کم خلک زموږ د صحابو بېعزتي کوي چې کم خلک زموږ صحابو ته کنځلې کوي زموږ د صحابو بېعزتي بې حرمتي کوي هغوی له علل اعلان سزا پکار ده او هغوی له داسې سزا پکار ده چې دنیا د هغې نه عبرت والي او دنیا والا یاد وساتي چا چې د صحابو بېعزتي کړې ده دا به انجام وي لکه څنګه چې زما د پیغمبر په دور کې لکه څنګه چې زما د پیغمبر په زمانه کې چا د پیغمبر ګستاخي کړې وه هغې له صحابه کرامو داسې سزا ورکړې وه داسې عذاب یې ورکړی و چې دنیا یې نن هم یاد ساتي زه حقه چاته خراج تحسین پیش کوم چا چې د صحابو دپاره چغې والې دي چا چې د صحابه کرامو دپاره منډې والې دي چا چې د صحابه کرامو دپاره ځان مرګ ته نیولی دی ځان یې مرمو ته نیولی دی ځان یې ګولو ته نیولی دی ځان یې جیل ته نیولی دی ځان یې اتکړو ته نیولی دی ځان یې هر قسمه دشمنۍ ته نیولی دی یاد وساتئ تاسو یوازې نه تاسو یوازې نه تاسو ترشاد تمام امت مسلمه دی تاسو سره عاشقان صحابه دي تاسو سره فدایان صحابه دي تاسو په دې میدان کې یوازې نه والله د امت مسلمه بچی بچی د سره دی د خپل پیغمبر د صحابو د دفاع دپاره د ابوبکر صدیق د دفاع دپاره د عمر ابن خطاب د دفاع دپاره د عثمان ذوالنورین د دفاع دپاره د حیدر کرار د دفاع دپاره د معاویه د دفاع دپاره د ابن عباس د دفاع دپاره د ابن مسعود د دفاع دپاره د ابو هريره د دفاع دپاره اعلی نوالا د ابوبکر صدیق نوالا تر ادنا صحابي پورې آخر صحابي پورې دا ټول امت مسلمه تاسو سره ولاړ دی تاسو پلیټ فارم باندې ولاړ دی د صحابو د عزت دپاره آواز وکئ د هغې دپاره غږ اوچت کئ تاسو زموږ قائدین یئ تاسو زموږ لیډران یئ تاسو زموږ مشران یئ موږ هم غلامان یو موږ هم نوکران یو والله فخریه وایما والله قسمیه وایما د صحابو دپاره کو مرګ راځي تیار یم ورته کو صحابو دپاره وطن پرې غسل راځي تیار یم ورته کو بچی پرې غسل راځي تیار یم ورته کو ښځه پرې غسل راځي تیار یم ورته د زندګۍ د لذتونو نه تېرې ما د زندګۍ د خوندونو نه تېرې ما خو د صحابو عزت غواړو د هغوی وقار غواړو د اهل بیتو عزت غواړو د هغوی وقار غواړو ګستاخان صحابه ته سزا غواړو ګستاخان اهل بیت ته هغوی ته سزا غواړو دا زموږ قرآن مطالبه ده دا زموږ صحیح مطالبه ده دا زموږ مسلماني مطالبه ده دا زموږ محمدي مطالبه ده نن هم د صحابو د دفاع دپاره چغې وو سبا به مو بیا به مو انشاءالله او د خپل صحابو عزت او ناموس به په هر میدان باندې ګټو انشاءالله